بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اکسل کې نن یو ډیره مهمه طریقه تاسو ته ښیم. هغه طریقه دا چې که چیرته تاسو وغواړئ دغه جنسونه تاسو سره مجموعي قیمت چې دی 2550 دی، تاسو وایئ چې زه دې باندې 1000 روپۍ ګټه اچوم چې دې ټولو باندې تقسیم شي چې هر یو جنس په څو باندې ولیږي. دا دې خوا مې قیمتونه اچولي دي، په دې کې چینجز راځي چې تاسو ته معلوم شي چې څومره اضافه والی راځي. ګورئ که چیرته راشو ډیټا ته او ډیټا کې وټ اف انالیسس کې ګلسیک باندې کلیک وکړو. دلته ګورئ سیټ سیل زمونږ چې دی همدغه کم قیمت چې دی دا دی ټو ویلیو، مطلب زه غواړم دا 14550 ته چینجوم بای چینجینګ سیل. د کم سیل په واسطه مطلب غواړي چې چینج شي، خو دې کې ګوره موږ زیات نشو سلیکټ کولی، صرف دا که اوکې کو یو سیل. نو که یو موږ اوکې کو فرض مثال زه ورته یم چې دا کیبورډ کې اضافه والی راوړه، ګوره ټولې پیسې په کیبورډ اضافه کړي. زه یم چې نه داسې نه غواړم، کینسل مې کړه، زه یم په دې ټولو باندې اضافه شي. نو دې لپاره به تاسې فایل ته راشئ، اپشنز ته به راشئ. اپشنز کې چې دی تاسې به اډنس ته راشئ او اډنس کې ګو باندې کلیک کوئ. دې ځای نه چې دی دغه سالور اډن چې دی دا به ټیک مارک کړئ، دا به اوکې کړئ. کله چې دا اوکې کړئ تاسې سره دلته چې دی په ډیټا ټیب کې چې دی د سالور په نوم باندې دغه اپشن اضافه کیږي، تاسې به دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو اوس به تاسې راشئ لومړی سیټ ابجیکټیو کې به تاسې خپل د خوښې ویلیو چې کم ده هغه به ورته سلیکټ کړئ. لکه اوس موږ سره چې کم ده د خوښې ویلیو زمونږ هغه مجموعي قیمت دی دا راخلو. همدارنګه ویلیو آف څو ته چینجول غواړئ، زه غواړم چې دا بدل کو، تاسې به دا ویلیو آف ورته ټیک مارک کوئ. دلته غواړم 14550 1000 روپۍ ګټه زه ورباندې اچوم. او دلته راځو دې ځای کې به تاسې ورته دغه ټول سیلونه سلیکټ کړئ چې کم قیمتونه دي، سالب باندې به کلیک وکړئ، دا به اوکې کړئ. ګورئ موږ سره قیمتونه چینج شو. زه به راشم دې ځای نه دا به دغه اشاریه چې دا به یې ختم کړو، ډیکریز ډیسیمل داسې سلیکټ کړئ، ډیکریز ډیسیمل باندې کلیک وکړئ. تاسې وګورئ کمپیوټر په 6000 دی 960 پکې اضافه کړي، موس په 350 روپۍ اضافه کړي، کیبورډ چې دی 403 روپۍ اضافه کړي، سکرین په 2004 پکې اضافه کړي. هر یو باندې چې دی خپله ګټه یې واچوله او قیمت تاسې ته معلوم شو، نو تاسې کولی شئ چې په اسانه مجموعي قیمت یې پیدا کړي. اوس راځو یو بل مثال در کوم. دلته فرضاً فیصدي ده، دا ستاسې فیصدي ده، فیصدي 45 ده. تاسې غواړئ چې دغه فیصدي 50 شي یا مثال لږ اضافه شي، نو نمرې باید په هر مضمون کې څو اضافه شي. نو دا هم تاسې کولی شئ سالب باندې چې دی سالور باندې دا تاسې حل کړئ، سالور باندې کلیک وکړئ. دلته راشئ په ابجیکټیو ویلیو کې چې دی دغه ورته سلیکټ کړئ، فیصدي څو ته اضافه کول غواړئ. مثال فرضاً ته وایئ چې زه غواړم فیصدي د 80 شي، نو دلته به راشئ بای چینجینګ ویریبل سیلز، دې کې به ورته تاسې دا څو مضمونونه چې دا ټول به سلیکټ کړئ. کله چې دا سلیکټ کړئ سالور باندې به کلیک وکړئ، دا به اوکې کړئ. اوکې نه وروسته تاسې وګورئ تاسې ته فیصدي چې دا 80 کړه، تاسې ګورئ همدا دري کې چې دا 14 نمرې، پښتو کې 4 دی، کیمیا کې 50، بیولوژي کې 90، ریاضي کې 950 چې وي سي، نو د دې فیصدي به څو شي 80 به شي. نو په دې طریقې سره چې دی مونږ د سالور نه استفاده کولی شو او د یو نه زیاته سیلونه چې دی ورباندې چینجولی شو. که چیرته تاسې په ګلسیک باندې دا کار کوئ نو تاسې صرف یو سیل ورباندې چینجولی شئ. نو دغه کار چې دی په سالور باندې ډېر اسانه او په ساده طریقې سره کېږي. هیله چې ویډیو مو خوښ شوی وي، مننه، خوشحاله اوسئ.